دا یو ورور سوال کړی دی او دا مسله نن سبا ډېره اوچتېږي لږي په سوشل میډیا باندې و یو کس راپورې نښتی دی او راته وایي چې تاسو دا وایي چې قبر عذاب کته او قبر عذاب بره او قبر کې به دا یو دغه په قرآن کې د قبر عذاب کوم ځای کې دی دا کوم مسله د پرون ما خبره ذکر کړې وه که نه اوس دا مسله راوتې ده خلک څه وایي هر څه به د څه نه ښې په قرآن کې دا کوم ځای قرآن کې دا کوم ځای قرآن کې دا کوم ځای نور هېڅ مطلب یې نشته اصل کې په دې سره ثابتوي چې حدیث منل لازم نه دي بیا به یو ورځ وایي چې قرآن منل لازم نه دي نو څه به کوو چې څه کې کوه اصل کې قصه ټوله دې روانه ده ټوله قصه چې ده هغه د دې روانه ده ښه دی وایي چې د قبر عذاب په قرآن کې ذکر راغلی دی دا شتي چېرته او که نو ویې ښایه راته او دویمه دا موږ چې د ایمان کوم ارکان یادوو چې د ایمان شپږ ارکان دي نو په دې کې هم د قبر د عذاب تذکره نشته الجواب یو ځای نه ډېر شی ځایونه به ته د قرآن نه وښیم چې په هغې کې د قبر د عذاب بحث دی یو کس ما ته وایي ما ته خو نه دي معلومه او کوم ځای کې دا خو ستا د علم کمی دی هغه چا نه چې ته دا مسلې اورې د چا چې بیانونه اورې خو د هغه د علم کمی دی مسله خو شتي بلکې په دې باندې بعضو علماو مستقل لیکل کړي دي لکه امام سفاریني رحمه الله د هغه یو کتاب دی لوامع الانوار البهیه هغه پکې راجمع کړي دي هغه دلایل د قرآن نه چې په هغې سره ثابتېږي د قبر عذاب خو داسې صریح نه دی راغلی لکه صریح بلکل واضحه لکه څنګه چې حدیثونو کې دي نو سړی به وایي چې بلکل صفا الله ولېږوي تا ته به هر شی الله داسې صفا بیانوي د قرآن نه به آخر به څه جوړ شي لکه ته یو کس ته ووایي یاره چرس حرام دی ولې چرس وبه شته قرآن کې چرسو تذکره شته قرآن کې افیم حرام دی شتی بس آیس حرام دی قرآن و حدیث کم ذکر راغلی چې آیس حرام دی ته به بیا خاندي را خاندي نو شکي کېږي او په خپل دین کې نه په قرآن کې اصول بیانېږي بیا هغې لاندې ډېرې مسلې راځي اوس قرآن کې دا دي چې نشه حرام بس ختم دی ما ته وایي نو هغه پلانۍ نشه هغه پلانۍ نشه قرآن کې داسې واضحه څنګه چې حدیثونو کې د قبر د عذاب تفصیل راغلی دی داسې نشته خو اشاره ورته شوې ولې داسې نه کېده الجواب یو ده الله رب العزت موږ ته ویلي دي پیغمبر ته وایي وانزل الله علیک الکتاب والحکمه الله په تا باندې قرآن نازل کړی دی او حدیثونه نازل کړي دي صحیح شو او د دې پیغمبر کار څه دی ویعلمهم الکتاب والحکمه دی به خلکو ته قرآن ښیي او حدیث به ښیي خو صحیح شو که دا د پیغمبر دا خبرې هم داسې دي لکه ته چې د الله خبره منې پیغمبر د ځان نه ویلی شي چې قبر کې عذاب دی هغه رسول وسلم چې یو پیر په قچر باندې سور او په قبرونو باندې تیر شو او نږدې د قچر دومره ټوپ و نږدې و چې رسول وسلم د هغې نه راولېدلی صحابه کرام حیران شو وی رسول وسلم وی دا قبرونه چا دي وی د یهودو دي وی عذاب پې دی هغه اواز وی د قچر واوري ځکه د عذاب د چغې د دې انسان هر څه اوري سوای د پیریانو او انسانانو اوس د چا پیغمبر ته وایي چې دې ځای کې عذاب دی الله ورته ووایي د ځان نه خو نشو خبرېدی د ځان نه هغه څنګه وایي چې دې قبر کې د عذاب را هغه دوو قبرونو باندې چې تېر شو وایي په دوی عذاب دی بیا هغه وجه هم ذکر کړی وي د یو به چغلخوري کوله او بل به د میچازو د دارو نه ځان نه ساتو دې ته څنګه پته ولګېده الله ورته ووایي که پیغمبر چې د قبر د عذاب تفصیل بیان کړی دی چا ورته ویلي خو الله ورته ویلي اوس رسول وسلم وایي انسان چې قبر کې کېښودی شي په ده پسې دوه ملایک راشي دا خبره قرآن کې نشته داسې تفصیلا
بیا دې نه تپوس کوي رب دې څوک دی دین پیغمبر باره کې بیا دې دته دا ووایي بیا دته دا ووایي بیا دته دا ووایي پیغمبر په خپله چې ته قبر کې دننه سجدلي تلی او راغلی و بیا هغه و دنیا کې لا دا خبرې ورته چا کړي دي دا ورته الله کړي چې یو دا دویمه اوس قرآن کې دا شتي که نه او تفصیلي جواب قرآن کې د برزخ د ژوند تذکره شتي او دا چې په قبر کې عذاب هم دی او په قبر کې نعمتونه هم دي دا خبره په قرآن کې راغلې ده زه یو څو ځایونه درته ښیم چې ستا زړه پې بلکل مطمئن او په دې سره به دې سوال دا جواب دا پوره هم شي او دا نشیز به پې ختم کړو خو دا ډېره اهمه مسله ده الله قرآن کوي په سورة الانعام کې ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت اے پیغمبر کته ویني ظالمان په زنکدن د مرګ کې صحیح شو والملائکة باسطو ایدیهم ملائک هغه فرشتي چې کوم د مرګ دي هغوی ورته لاسونه خواره کړي ورته وایي اخرجوا انفسکم راوباسئ دا ساګانې اليوم تجزون عذاب الهون نن به تاسو ته عذاب میلاویږي خو داسې عذاب چې تاسو به ذلیله کوي زما دې خبرې ته غوږ کښېږدئ کله به تاسو عذاب میلاویږي اليوم کله به عذاب میلاویږي نن که نه ویلې قیامت کې نو دا نن کم عذاب دی قبر کې نه دی برزخ کې نه دی نن بل کم ځای کې عذاب دی اليوم تجزون عذاب الهون نن به تاسو ته عذاب میلوي دا خبره قرآن کې ده نن به تاسو ته عذاب میلوي نو لا قیامت به نن راځي دوی به جهنم ته ځي بیا به ته عذاب میلویږي قیامت به کله راځي کله نه راځي علم خو د الله سره دی الله وایي هر ظالم ته دا ویلی کېږي که پوخا مړلی او که هغه به مري خو ورته ویلی کېږي داسې چې نن به تا ته عذاب میلاویږي او تا به ذلیله کوو دا به کوم ځای کې دکه د برزخ ژوند دی که د قبر عذاب دی که که چېرته داسې وی چې مطلب د دې عذاب نه هغه عذاب دی کوم چې په آخرت کې میلاویږي نو بیا د الیوم په عربۍ کې څه ته وایي په عربۍ خو تاسو هم پوهېږئ الیوم نن ورځ ځکه چې په دې یو دلیل باندې انسان مطمئن کېدی شي چې په زړه کې څه نه وي او په الله او د الله په کلام یقین دویم دلیل والا الله د فرعونیانو مبارک وایي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فرعونيان سحر ما خام الله رب العزت نور عفوا ورته مخامخ کې او پای کې سيزي سحر ما خام ويوم تقوم الساعه دې توکل او کله چې قیامت قائم شي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب الله بيوي چې وسه سخت عذاب لبوزي نو دا وسه پوری کم عذابو قبر عذاب نو اللوی فرعونیان وسوم خوس فرعونیان سحر ماقام الله مخامخ عذاب ده دا کم عذاب ده قیامت خلانه راغلی چې موږ چې جهنم دی چې دوی جهنم ته ورغلي دي هغه جهنم ته خلانه ایتلی نو دا عذاب د څه دی دا د قبر دی حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی دریم دلیل والا وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا وقتا اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر ابو سلمہ تو جدام پا حدیث کی دے امام ترمذی حدیث راوڑے دا اس یاد کا دا من دریم دلیل کوزا علی رضی اللہ عنہ وی منگ تا دا قبر دا عذاب دا مسئلہ دی سی واضح لانوا منگ بھی پورنو پوا حتی نزلت الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر دا سورة الله راولیگو چې د ډیروالي هرس تاسو غافله کړي تر دې چې لاړې تاسو قبرونو ته د قبرونو ته تللی دغه ځای کې بیا عذاب دی او بیا نعمت دی د علي رضی الله عنه د دې نه ثابت شو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي
وی کله چې کافر مړ شي په قبر کې کېنولی شي د هغه نه تپوسونه وشي بیا پې قبر راتنګ شي قبر پې راتنګ شي نو قرآن کې چې الله وی فإن له معیشة ضنکا دله به زه ژوند ورکم تنګ بیا یې نه مراد دا دی قبر تنګېږي قرآن نه ثابت شو که نه څلور دلیلونه شو پنځم براء ابن عازب رضی الله عنه وی الله وی چې عذابا دون ذلک د دې نه علاوه د دوی دپاره بل عذاب دی نو دې عذاب نه مراد د قبر عذاب دی عبدالله بن عباس وی سورة السجده کې الله وی ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر دا غټ عذاب نه مخکې الله وی زه به دې مجرمانو له وړوکي عذاب ورکوم قال عذاب القبر وړوکي عذاب نه مراد کوم یو دی د قبر عذاب الله قرآن کوي دا اوس داسې دلیل دی چې دې کې دا نعمتونه ثابتېږي الذين تتوفاهم الملائکه طیبین کم خلق چې پاک دي پاک عقیده و پاک ژوند تیر کو مړه شو الله وی کله چې دوی مړه کېږي که نه ملائک دوی ته وایي سلام علیکم سلام دی په تاسو سلامتیا دي ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون جنت ته ننوځئ ستاسو د اعمالو د لاسه دوی به جنت ته ننوځي داسې چې بدنونه به جنت ته ځي نو دوی ته کوم جنت یادېږي د برزخ نعمتونه د قبر نعمتونه ځکه چې هغې ته خو لا وخت شته چې دوی جنت ته ننوځي آخرت کې جنت ته ننوځي او سره د بدن او د روح دوی د جنت نه مزې والي هغې ته خو لا وخت شته نو دې نه مراد هغه نعمتونه چې ده ته میلاویږي په کوم ځای کې هغه په برزخ کې په قبر کې قرآن کې راځي سنعذبهم مرتين دوی له موږ دوه پیرې عذاب ورکوو علما وایي دوه پیرې عذاب نه مراد مفسرین وایي یو د قبر عذاب دی بل د آخرت عذاب شو یا یو په دنیا کې عذاب شو د آخرت نه مخکې دوه عذابه یو په دنیا کې بل په قبر کې د دې هم د قبر عذاب ثابت شو الحمدلله د قبر عذاب قرآن کې د 8 ځایونو ثابتېږي خو چې الله تعالی پوهه ورکړي بله مسله دا چې یو سړی د اول نه د دغه پوخ عزم او ارادی چې زه د الله په کلام ځان پوه کوم او چون چرام به پکې نه کوم چې زمونږ مولوي صاحب دا وایي او سابق صاحب دا وایي او مفتي صاحب دا وایي او هغه دا وایي او دی دا وایي چې دا خبرې په زړه کې نه وي د دې په مسله باندې پوهېږي چې دا خبرې دې کله ځان سره په زړه کې راوړې او ته کېناستې درس ته او بیان ته نو تا ته هدایت نه میلاویږي ځکه چې ته د اول نه راغلې د هدایت ته لټون په نیت باندې نه ته ټیم پاسي د راغلی ته هسې څه بل څه دې زړه کې و هغې د راغلی نو داسې انسان ته بیا هدایت نه میلاویږي انشاءالله باقي چې کوم سوالات دي هغه به روان نشي څه پرېږدو الله رب العزت دې موږ ټول د قبر د عذاب نه وساتي الله رب العزت دې کم چې مسلمانان مړه شوي دي الله یې د هغوی قبرونه د جنت باغچې وګرځي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد